ابوالحسن نوري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی، ډېر لوی بزرګ دی شوی. نو یو ځل یو کشتی ته وخت، کشتی کې روانو، کشتی کې منګي پراتو، اعلی منګي، قیمتي، مزفت، ډېر اعلی قیمتي، مقیره موته مزفته موته وي، دا رنګونه ولا ورکړي قسم قسم، لس منګي. نو د تاسو کو وسره پولیس والا دی او کسان دی وسره، خو خلکو لحاظ کو د دې نیکانو عالمانو خلک خیال ساتي. حضرت کینه دې منګو کې سری ودا شراب ودا څه کوي، وی بادشاہ له وړو کوم نه راوړل، دا جی پلان کې باغ کې انګور اعلی قیمتي، هغه ځای نه مراده کړل او ډېر په حفاظت بادشاہ له وړو لس منګي دي. وی ښه شراب حرام نه دي، بس هغه دغه ته وکتل پاغه کشته کې چې د لرګي پروتو اوچته کو چې ډډه ورکه یو مې وو او یا بادشاہ دی لری شه بادشاہ بخپل کار کوي، بلې وو نه هو واجب پرې خو نه مات کړ. حقیقت نشو کولو چې دا خود د زمانه بزرګ دی، د خدای ولی دی، عالم دی، اوس کده نیسو مونږ چې غرق او تبا نشو. بادشاہ له یو منګي یوړو او بادشاہ ته ریپورټ ورسې چې سه مونږ خلاص منګي را په مخه کړو. ابوالحسن نوري رحمت الله علیه نه مات کړی پرې خو ویرای والے بادشاہ ته پیش کړ، پولیس گرفتار بادشاہ ته پیش کړ، وې زما منګي تا مات کړل ویاو، تا دا جرأت ولې کو چې دا ما منګي دی ماتول. نو یو خاطب یو اللون بل خالو، یا به مت خوشاله ولې غلبم الله به مخپکو، یا به الله خوشاله تب مخپکولې. نو بادشاہ سلام استا قدر په مړ دی، خدای نه زیات نه دی. ویخه د اختیار چا در کړو چې دا منګي ماتول، ټیک شو دا منګي دی مات کړ، د اختیار خوستانه دی، دا خود ما دې د پاره یو ډله جوړه کړې ده، هغه ډله به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، ته نشي کولی، تعالی د اختیار چا در کو، مال رسول الله مبارک را کړی، هغه کوم دې در کړی دی، او هغه ماته وی چې من رأى منکم منکرا فليغيره بيده، چا چې ناروا ولیدل پلاس په باندې، فإن لم يستطع څنګه دی فبقلبه، فبلسانه، په جبه به باندې، او فإن لم يستطع فبقلبه، اي فليغير بقلبه، زړه کې به دا سوچ کوي چې کله طاقت مې کله پیدا شونه بندو دا به وایي. مالا پیغمبر یا وی خدا وکړل چې دې مات کړل، نه زبس ټیک شو، تعالی پیغمبر اختیار درکو، خدا یو دی ولې پرې وی دا لومبه مې د الله د پاره مات کړ چې الله خوشاله شي، دویم مې الله له مات کړ چې ما خوشاله، نه مې مات کړل د الله خو چې لسم مې وو، نو شیطان یې وسوسه راچوله چې خلک به وایي چې دومره تکړه دی چې د بادشاه منګي مات کړل. دلته د الله سوچ ختم شو، بل سوچ راغی، ادا الله د پاره لسم چې مې ماتاو دا سوچ راغی چې نن به خلک زما ډېر صفتو کی، دنیا به وایي چې ابوالحسن نوري هغه سړی دی چې د بادشاه پرې ونه ساتله او منګي ولا مات کړ. نو په دې لسم کې نیت د خدای نو پرې مې او د حضرت علی رضی الله عنه واقعا مثنوی کې مولانا روم صاحب رحمت الله علیه په اشعارو کې لیکلی ده چې یهودي راو غورځاو او په سینه ولا کېناسته او توره را واغشتله او سری ولا پریکاو، یهودی لاندې نه لاړې پې توکړې اوچت ته پاسېده، چا ورته وی دا ولې توره دې را بل وخت کې به ګیرېږي، بیا به سره ګوره مستې پرېږدم، چا ورته دا ولې لاړې در باندې وتوکلې، اوس خو یې دا غوسه ډېره راوسته، نو دې پرېښوده، وی نه وی چې وختي ما راوپرځو او غورځاو مې، نو امې د الله نیت و چې الله خوشحاله شي، چې لاړې توکړې نو خپل سوچ راغی، خپل انتقام راغی چې لارې توکړې اوس د چې د پرېږدم، نو زه اوس د الله رضا ختمه شوه، دې وخت کې نه وجدم. نیت به د چا کوو؟ د رب العالمین د رضا. مونږ راځي چې الله خوشحاله شي، صدقه ورکړې چې الله خوشحاله شي، عمرې لځې چې الله خوشحاله شي، حج لځې چې الله خوشحاله شي. دا نه د یو سړي څه ګډوډ نوم لال حج چې واپس راغی، خلکو ورته هغه خپل ګډوډ نوم بیا وی، یا لکه ماته حاجي صاحب وایه، حج مې وکړه لکونه روپۍ مې ولګوله، څه پورې ماته هماغه زوړ نوم وایي، ما خو دې راوکړه چې خلک ماته حاجي صاحب وایي، هر څه لاړل برباد شو. مونځ چې څوک کوي نو هغه ته خلک مانځي صاحب وایي،
زکات ورکی زکاتی سے بوته وایي دا یو عزت ته لفظ څوک وته حاجي صاحب وایي ښه خبره چې وته حاجي صاحب وایي څه بده خبره نه ده خو دې نیت لري نه کوي چې ما ته خلک حاجي صاحب وایي خالص د رب العالمین د رضا دپاره هر عمل چې مونږ کوو د الله رضا دپاره او چې د الله رضا پکې ختمه شوه او ثواب پکې نشته د عمل دی بیا څه پیدا ده دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې عمل کې نو زما د رضا نیت وکړه چې زه الله راضي کړم او ښکلی نیت وکړه مزېدار نیت وکړه نور نیتونه د سر نه وباسه او دا نیت وکړه چې زما رب زما نه خوشحاله شي په دې عمل نو چې الله خوشحاله شي نو کمې به ده سي الله دې زمونږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي ګوره نیت قیمتي شي ښه نیت وکړه بس خراب نیت دې وکړه صوفی صاحب قصه کنه صوفی صاحب و شیخ الاسلام نامه عمر اوږده ګیره د هغه په کلي کې ونه وه خلکو به د هغه اونې سره صدا ناروا اعمال کول چا به تورې ورته ازوی ځاندولی و چا به ترې بچي غوښتله و چا به بیماران به تلل د ونې د صاحب خرام لاندې به دننه خوا کول دا بدعات دا ګناه او ما فوق الاسباب کې چې د الله نه بغیر بل نه غواړي شرک خلق بتله ونې سره چا شرکونه او چا بدعات او دا ګناه صوفي صاحب وی چې د دې یو علاج دی ودای چې دا ونه د وی خوامه ونه وام جرړه به ختم شي د ګناه تبرګې پوګه چې پوګه کدي اون روان شو په لار وته یو سړی ولاړو شیخ الاسلام څه کوي صوفي صاحب یا روي دا ونه د خلق د ګناه عمل وسره کوي او ټول ځي خدای پرېخې دی ونه راټینګه کړی ده په خوا د مونږ په علاقه کې یو سوره شوه دې مشرانو ته پته ده ماشوم به ناجوړه شو سوره شوه کې به ورمانډه او باقي به راوسته بس وی دا جوړ شو او یو بل ونه وه د دې کندې په دې غاړه وه دې کندې ته د عثمانزو خلک ډب وایي دې په دې غاړه او په خوا نو چې چا به تبه شو نو هغه ونې له به لاړه نو هغې کې به ډولکې پروت و ډولکې به یې راواخېست او غاړه کې به یې واچو هغه تبې والا او ډولکې به یې ډنګاو او څه به یې وې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله دا سندره به وي د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله نو ګوره اوس به دې دا د تبې نه به دې خلاصوي خدای جوړونکی دی که بنده الله تبې نه به دې الله بچ کوي که بنده الله عقیده درسته که ټیټ کا ونه لازم یو دا قصې پسې خلکو جوړې کړي ځانه بهر کیف خالق و مالک زمونږ رب العالمین دی جوړونکي بیمار راوستونکي زمونږه رب العالمین دی ژوند او مرګ ورکوونکي د الله په لاس کې دی عزت او ذلت دا ټول د رب العالمین په لاس کې دي د الله د وحدانیت د توحید مضبوطه کلکه عقیده دی الله زمونږ نصیب نو صوفي صاحب وایي چې دا ونه وامه دا خلق ناروا اعمال کوي چې دا جبېخې ختم کړم سړی ورته وایي دا څه کې ونه وی هغې کې خو ښه کار هم شته که نه سورې د خلک چې ځي ورته کښېني څاروي ته یې لاندې تړي خلک نیکي نه کوي نه نه پرېږدمه خلک دې بل سورې ته کښېني او بس وامې خوښه ورته وایي ګوره څوک به راسره جنګ وکړي چې مونږ ته څاروي لاندې تړو مونږ ورته سورې ته کښېنو ته ونه وی مکوه نیک بخته خپل نیک عمل کوه خلکو ته وایه که د خلک ګلاره منې کوه نه سره به ځان له جګړې ګوړې دی ورته وایي نه ته ما ناخوښه وم دا ونه وامه زه او ورته وایي نشې والې سره په جګړه شو روان شو چې روان شو صوفي صاحب ته برګې کېښوده او هغه سړي له خانګو کې لاس ورکړو د ځمکې له راوبغاو او سهولت یې والا ورکړې ته هغه داسې ته ما منې کې دا شرکي دا شی لر کوم چې راوی بغاو چې پرېښوده روان شو سړی ولا بیا مخېله شو وی نه شتلې خوار شي یو ځل خو مې راوبغول بیا ولا خانګو کې لاس ورکړو دا مازدیګر یې ولا د ځمکې نه راوبغاو او ښه یو سهولت یې ورکړې درې څلور ځله یې راوبغاو هغه سړی ورته ویې صوفي صاحب یو خبره کړه پرېږده بس ته به ما زورورې مونږ دې ووال ور دې ډبولو خوږ دې کړو یو خبره ده ته کومه خیري خوښه بیا خپله ده یو روپۍ به دله در کوم درهم هر سار د بالښت لاندې به دې پروت دی خو دا ونه مه وه خلک یې سوري ته کښېني او څاروي ورته لاندې تړي
مسافر او تاسانتیا ده او تخپل نیکی کو روپے به در کوم بچولم ورکو خلکو دم ورکو او صوفي سے کې د روپے اوریدل کنه درهم او روپے ډیر ناشنا شي اړې اوګاره ده چلے اوګاره ده وی خدای دې ټول دوزخ ته بوزي مونږ به لګیو خپل نصیحت به ورته کوو په تندر ولې ونه وامه هلکه روپۍ به خامخی وی که نه وویې وه بس مونږ به خلکو ته نصیحت کوو نه دا خپل کار دی کوي خلک څوک د چا قبر کې نه سم اوس شی بل خوا لاړ چې روپۍ راله دغ شوه خبره واپس کور ته لاړ تبرګې کېښود چې سار را پاسېد بالښ یې وکړت روپۍ پرته ده درهم بس صوفي صاحب خوشحاله دی بل اوس بیا پرته ده بل اوس بیا پرته ده چې څلورم روز چې بالښ اوچت کړ روپۍ نشته بالښ مالښ یې وسانډه چې دا برکې نه نهوتی تولی مولی وسانډله روپۍ کم ده تبرګي پوګه کو چې پوګه کو او روان شو اوس سړی ورته مخې څه کوې یاره دا ونه وامه ولې وې یاره دا چرکي اعمال خلک کوي هلکه مه کوه خلک دې لاندې سوري ته کښېني ده نه بس نه پرېږدم زه ستا پلار به لاړ شي په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی پې زورور شو صوفي صاحب یې اوچت کو د ځمکې را وبغه او ښې یو څو لتې وواو دی بیا وایزم هغه بیا اوچت کو دا صوفي را وغورځو یو درې څلور ځله چې را وبغه او ښه لتې متې وله ورکړلې صوفي صاحب دې لکه ته څوک یې تا هغه ابلودنې سړی خو نه یم مغه یم وی په دې فلسفه مې پیکا ابل اوس چې ما لاس در واچو ډېر سپک وی او رو به مې بغولې اوس خو ظالم بچی غرده نه جوړ شوی اوس خو دې اوچتولی نه شم موږ له دې بیخه ویسته دا څه مسله ده وی ابلو چې وی زه شیطان یم د انسان په شکل درته ولاړ یم ابل رسته د خدای د رضا دپاره تللی نن د خدای دپاره نه د روپۍ نشته خدای دپاره تل نشته نن روپۍ بنده شوې ده نو چې د خدای دپاره الله به دې مدد کوي چې د خدای دپاره نه نو الله دې مدد نه کوي په ارام کښېنه را دې خواجه چې اوس دې نه کېږي چې دا مازدیګر دی ومه چې تس دې کوه اصل خبره ده الله دپاره الله دپاره عمل کوه مدد به دې رب العالمین کوي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي سود خور او سود به کو او خلقو له به پیسې ورکولې هغه اصل سرمایه به خلقو سره پرته و میاش په میاش به دې سودونه راغونډول یو ځل کور ته راغی کور ښځې ته وایي ډوډۍ راوړوي اسم نشته نه تا څه راوړي دي وی نشته وی اوس دقه دې ځم لاړ یو سړي له ورغې د سود پیسې ورسره وې هغه به خشاک خرڅو هلکه راکړه سود کې خشاک راکړه جیواله پنډې راوړه وې غورځو بل نه لاړ هغه سره سود پیسې وې راوباسه هلکه پیسې زما سود غوښه پکې را غوښه یې ترې راوړه بل نه غوړي بل نه بل شی بل نه بل شی د سود په پیسو چې چا سره د سود پیسې وې هغې کې یو سودا راوړه کور ښځې ته ویې واله څه نشته خو چې په دې لاره به ته که نه نو دې ماشومانو به تې منډې والې هغه د حبیب سودخور را روان دی دې خوا شی ګورې که د ده سورې در باندې راغې د خدای په غضب او په قهر باخته شو خلکو به یې د سوري نه ځان ساته هلکه لږ دې خوا شغاړې ته شه هغه سودخور حبیب بیا راغې منډه کې ماشومانو به تې منډې والې او دې په دې پوهېده چې دا ماشومان زما نه منډې وایي او ما نه نفرت کوي چې کور ته یې هر څه راوړل ښځې ته یې وی دا باندې که غوښه مخې یې باندې کړه غوښه کې سمسی وایي دې کې یو سوالګري سوال وکړو خیر راوړی د خدای په نوم نو هلکه یو کټوی در یو سمسی ورکه د خدای نوم یې ظالمه درته واغېشته د الله د نوم نه حیا نه کې نو دا آواز ورکه هغه دغه لا سوالګري لا وی ځه خپل کار کوه وی وږې ما د خدای په نوم لرې شه موږ په دې ځان له محنت کړې دی کوڅه په کوڅه ګرځېدلي یو سنډا ګرځې را ګرځې او په تیارې پسې د خلکو له سوالونه کې وی د خدای په نوم غواړم وی ځه نشته ښځه ورته وی ظالمه د خدای نوم یې درته واخېست وی چپ دا یې د پلار مال نه دی دا ما ګټلی سوالګرې لاړ چې سوالګرې لاړ او د غوښه پخه شوه او کټوی ده
اور نه کوزه کړه پلیټ کې غوښه چولو څنګه غوښه راوېسته او پلیټ کې واچوله ټوله وینه وه خوروا ټوله وینه ده یا خدای پاکه ښځې ته ویه ښځې دا غوښه دا خو ټوله وینه ده دا څه شو وی ظالمه ای ظالمه سوالګري د خدای نوم درته واخیسته نو تا هغه سوالګري د هغه حق د خدای په نوم ورنه که د خدای د نوم بېعزتي دې وکړه قدر دې ونه که نو الله تا باندې مرامه کړه خدای در باندې ارامه کړه او یقیني خبره ده چې دا چا سره څومره مال زیاتېږي که نه او پیسه زیاتېږي دا د حرص نور هم زیاتېږي دا ګوره د رسول الله مبارک خبره ده چې پیسو زیاتېدو سره که یو سړی وي زه به بند شم نورې به نه ګټم دا غلطه خبره ده دې سره به د حرص نور هم زیاتېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی چې کور ته راغی بیبي ته وایي د خوراک څه شته وی یو څه دي وی تاله چا ګاونډی غوښه را لېږلې ده هغه ما په تخ کې ایښودې ده نو ما چې ته راشې ویې به یې خورې ورېږه غوښه دله رالم نو چې بیبي لاړه تاخچې له او پلیټ د غوښې را واخیسته نو د غوښې په دې په پلیټ کې سپین کاڼی پروت دی وی د الله رسوله دا خو داسې چلو شو وی ولې وی دا خو ګاونډی غوښه راوړه په پلیټ کې او ما په دې تاخچه کې کېښود سر مې په د پاسه کېښود چې دا به محفوظ پرته وي چې نبی علیه السلام مبارک راشي دا وله ورکم اخو اوس ما را واخیسته او بقه پلیټ دی سر مې دی لرې که چې مې وکړه هغه خو سپین کاڼی دی رسول الله مبارک دې تپوس وی چا څه غوښتې خو نو څوک راغلی خو نو یو راغلی وی څوک وی سوالګرې وی څه وی وی اوږې م خیر راوړی د خدای په نوم نو مونږ ونه رټه مونږ ورته وی الله د سره ښه شه خدای دې وبخه بس سوالګرې پېښ شو او ولې مو ته دا ټکې وی مونږ وی د الله رسول به وږي څو ورځې په اکثر نارې تېرېږي نو که سوالګري له ورکم نه به څه خوري نو هغه مې ښه په خوشحالۍ رخصت کړه چې خدای دې وبخه او غوښه مې تاله وساتله نبی علیه السلام وفرمایل وی دا دغه سوالګري حق دا دغه حق تا ورنکه مونږ له په سپینه تیږه بدل شو زما وروڼو علما د دې یو مسله معلوموي چې خو پیغمبر و هغه ته خو په سپینه تیږه بدل شو چې د هغه خېټې ته لاړ نه شي امونږ چې کله خورو یو سوالګرې سوال وکړي او تا شی ورنکه او ته یې خورې دقه کاڼي خورې خېټه کې دی کاڼي پراته دي کاڼي څه سنګدیلي زړه سخت شي بیا زړه کې بیا کلک شي زړه لکه د کاڼي په شان دی بیا وایي یاره ما له خو جړا نه راځي زه خو ډېر ذکر کوم او خدای یادوم او صاحب جړا نه راځي یاره جي بیت الله ته ودرېدم او مقام ابراهیم سره ودرېدم او میزاب رحمت لاندې ودرېدم او د بیت الله دروازې سره او چې کوم خاص ځای دی ملتزم هلته ودرېږم خو ما له جړا نه راځي ولې جړا نه راځي پر دې حق دی په دې خېټه کې دننه پروت دی او ستا زړه هغه پردي حق زړه یې دله د کاڼي کړی دی نو تاله به جړا ده کوم نه راشي نو هغه خو چې مونږ اخورو مونږ ته خو په ظاهر کې غوښه ښکاري وجود راله سخت کې راله سخت کې خو رسول الله مبارک باندې خدای دغه خوراک خوري نه نو هغه ته ظاهر کې خدای خو چې دغه کاڼی سوالګری چې کلم سوال وکړي او د الله نوم درته والي د خدای په نوم نو وله څه ورکه زما خو یو بل عادت دی بعضې داسې عادي سوالګري وي هغوی وږي نه نر نه هغوی سره پیسه ډېره زیاته ماشومان واړه واړی داسې ګرځي په دې لارو کوڅو کې په دې پیښورونو کې څوک ګاډي پاکوي او سوال دنه کوي پیغلې جنکۍ ګرځي او سوال کوي زه وایم دې خلکو له مه ورکوه رټیم ما دا په سوال مه بلده و دا ماشومان چې تم ورنکې بلم ورنکې بلم ورنکې ځان له بس روزګار پیدا کړي او چې تم ورکې بلم ورکې چې یاره ماشوم دی پورې غړه کې به م پې رحم راشي نو به د سوال بلدي وګرځي بیا وروسته د خلکو نغلاګانې کوي یا دغه پیغلې جنکۍ چې په دې ښاریو کې ګرځي او درنه سوال کوي مه ورکوه وله رټم ما د خدای د نوم احترام په خپل ځای دی ولې دا چې سوال سره بلې دي سبا په ګناهونو سر دی بیا پیغلې جنکۍ په پارکونو کې ګرځي او په لارو کوڅو کې ګرځي او چې تم نه ورکې بلم نه ورکې کور به کېدې نه به راوځي او که پې پېښ وي چې دا ماشوم خو سړی په اندازه پوهېږي دا ماشوم خو محتاجه دی مور بیچه ته یتیم دی څوک به نه ورکوله
چې پیش وي چې دا زنانه ده او دا محتاجه ده ډاکټر ته محتاجه ده په اندازه سړی پوهېږي انسان ګیا نه خوري په دې پوهېږي بیا ولا ورکه خو د خدای په نوم شی ورکوه او رټل مه کوه او که د سره نی بس وی خدای دې وبخه یو سړی او ښځه ناست دي په یو کور کې او د دې ښځې خاوند یو بل سره محبت ډېر زیات دی او خاوند دې شوم او ښځه سخي ده سوالګري سوال کوي خیر راوړی خدای مو بخه دا الله په نوم راکې دې ښځې زر پلیټ ده خوروانو د غوښې نه ډک او روټۍ پې د پاسه کړه او سوالګري لوړي خاونو دې څه کوې وایي د خدای نوم یې وایي کېره د پلار د پوره دی راوړی داسې وړه پې د ماشین شو په نورونو منډې زه وم مزدوري زه کوم او بس د پلار کور دی دغه دې ډکه کړه کاسه د غوښې نه او سړي لوړی کوي دې زم خدمت کوم دې کوي زمړ ډیواب را پیدا کوم دې سره پاره سوټا ګرځي دې دې را پیدا کوي کړ وې دا هلکه نشته سوالونه مه کوه ښځه نیکه ښځه وایي د خدای ظالمه دې سړي ته مه ګوره د خدای نوم ته وګوره دې سړي ته مه ګوره چې غټ کټ دی د الله نو ته پرېږده د الله نو بس زما مال دې نه ورکوم سړی غریب رخصت که او ښځې ته وایي کېره دا کټوی دا خوروا او دا غوښه واچو په دې کټوی کې ډوډۍ کېده ډېره موده پکې تېره شوله دې ښځې خاوند روانه راغله په بله مسله روانه راغله چې روانه راغله دې سړي دې ښځې ته طلاق ورکړه طلاق یې ورکړه بس هغه د کوره لاړه پلار کره بل ځای خاوند و هغه خاوند ډېر نیک سړی و ښه سړی و هغه شان ګټندویه خو نو دا خو ښه سړی و نیک سړی و ناستی دا دویم خاوند سره دا ښځه ناسته را روټۍ خوري دقسې یو سوالګرې راغی اواز یې وکړ خیر راوړی خدای مو بخه دې ښځې ویې چې یاره هغه بل خو زه رټلی ومه هسې نه چې زه بیا کاسه ډکه کړم دا سپېره مې ونه رټي چې زما مال ولې خلکو له ورکې نو دا لږه غلې وه دا خاوند ورته وایي هله شابه پلیټ ډک روټۍ ورسره واله د خدای نوم چا واخېست هله زر وله وړه او ښځې ګورې زما مال دی په دې ځان پوه که چې چام د الله نوم واغېشت او د نه غوښتنه وکړه نو هسې به نه رخصتې لږ شی به له خامخا ورکې خو ورکوه د خدای د نوم قدر پکار ښځه خو لا ښه وه سخي ښځه ده خاوند یې هم سخي دی چې کټوی نه غوښه خوروا را واغېسته ترکاري روټۍ هم را واغېسته او بار ووته دقه ده چې لږ پس دا ښځه راله په دې سترګو کې اوښکې کرکڼې ګرځي یا سړي یو ناشنا شی مې ولیده وی څه دې ولیدل وی هغه سپېره چې ما وله هغه روټۍ یوړو ترکاري دا خو زما غزول خاوند و ما ته خو ډېر فریاد وکړه چې ښځې زه خو تباه شم غرق شم مال غرق شوی تباه شوی دی اسم نشته او د خدای خاطر وکړه ماله نوړی روټۍ راوړه ها واخله دا روټۍ اخو هغه سپېره زما هغه خاوند و اخو غرق شو فقیر شو مسکین شو دا خو هغه و دا څه مسله پېښه شوه خاوند ورته څه وایي وی د دې نه ته ناشنا ویمه وی د دې نه به څه ناشنی وی که دې خیال و نو ته د سره ناسته وې روټۍ هم خوړه او یو سړي سوال وکړه او تا روټۍ او ترکاري را واغېسته خاوند دقه خاوند ته وی چې مو ورکوه مو ورکوه یاد دي دي وی هغه زومه زه اما سوال کړی و دته ولاړم تاسو راله سره نه کړل مال هغه مال خدای هغه نه واغېست مال هغه خدای راوسته د هغه در کې زه ولاړم نن خدای زما در ته ودرو هغه را نه کړه د ماله کې خدای واچولې چې اوشې ورکوه واله د خدای د نوم احترام کوه دا رزق او دا مال دا زما ستا په لاس کې نه دی دا د الله په لاس کې یو سړی به ډېر زیات مالداري په داسې غضب او قهر به ووړي چې ټول مال به تباه او برباد شي خالی لاس په پاتې شي او یو سړی به غریبي وس به نه رسېږي الله به وله رزق ورکي مال به وله ورکي سخاګانې به پکې کوي الله به پکې خوشحاله جماعت به پکې جوړي حج له به ځي عمرې له به ځي نیکانو سره تعاون به کوي مدرسو سره مدد او تعاون به کوي نو دا رزق دا د انسان په لاس کې نه دی ښه رزق د چا په لاس کې دی د پروردګار د خدای په لاس اوس که یو سړی ډېر هم ګټندوی دی او ډېرې پیسې هم ګټي او په دې سر کې یو نرۍ غوندې راګي وشلې ده پوټینۍ غوندې ما ته یو ډاکټر صاحب خبره کوله وی په انسان په دې سر کې یو پوټینۍ غوندې شی د انسان د دې نوک عمره دی
د انسان د نو کومره یو پرده ده په دې سر کې، او د هغې نو کومره پردې څه کار دی؟ د انسان چې دا ګرمي یخني پیژني د هغې کار دغه ډیوټي ده. دا ته چې ګرمي پیژنې، یخني پیژنې، لوږه پیژنې، تنده پیژنې، موړوالی پیژنې، خوشحالي پیژنې، خفګان پیژنې، ګرمي مې وشوه، یخني مې وشوه، پکي لازم، واورې لازم، او بس کم ډوړی ته مې زړه وشو، خفه شم، خوشحاله شم. دا د هغې پردې ډیوټي ده. هغه د انسان د نوک عمره هغه پوټینی پرده چې ده، هغې ته چې کم رګ تللی دی، رګ هغه څونه رګ دی؟ هغه چې په بالپین کرخه را کاږي، په بالپین، او هغه 3 ځایه کې دومره نری رګ وتلی دی. د بالپین هغه کرخه چې 3 ځایه کې هغه، نو که دا رګ 10 منټه بند شو که نه، 10 منټه بس بیا به انسان نه په ګرمۍ پیږي، نه به په یخنۍ پیږي، نه به په لوږه پیږي، او نه به بیا په تنده پوهېږي. بیا به انسان په هېڅ باندې هم نه پوهېږي، بیا به نه په خوشحالۍ پیږي، او یلی لیونی بشي انسان. خو که 10 منټه دا رګ بند شو، دا نری رګ، نو یو سړی خو زه ډېر مالدار یم، کارخانهدار یم، بلا پیسې ګټم، نیکبخته ظالم بچی که دغه رګ دی دا نری غوندې بند شو، بیا به څه کوې؟ اسپتال کې به پروت دی، ډاکټر به کوما کې پروت دی، بېهوشه به پروت دی. بیا هغه بچي چې ته وله دا مال ګټې او دا حرام او د سودونو پیسې وله ګټې، هغه بچی به وایي یاره مولوي صاحب بابا کټ کې پروت دی، او ډېر تکلیف دی ورته، دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي، الله دې جوړ کړي. نه نه نه، جوړېدو سوال وله مه کوه، جوړېږي نه، چې خدای زر رحم پې وکړي. رحم څه معنا؟ چې زر د ځمکې لاندې شي، موږ ته خلاص شو. والله که دا بچي دې په کار چې خفه کېږه ما، تجربه مې ده، ومې لیدل، واومېرېدل، مسلې مې واورېدې، هر څه مې واورېدل، چې طاقت ته کي کله او بچو له ګټې، بچی دی بچی دی، چې مور د مور خدمت وله کې بچی دی، چې د ده څوکیداري کې نو بیا دی بچی دی، چې ماشومان بچي وله لوبې په غېږ کې دا دی بچی دی، چې غوا وله ساتي دا دی بچی دی، چې اټۍ بټ وله کې دا دی بچی دی. او که د دې نه پرېوتې که نه، بس بیا به وایي بس خدای پاکه په بابا رحم وکړي، خدای خپل فضل پې وکړي. هغه خو شرمېږي چې وایي چې خدای زر یې مړ کړي، خو مطلب یې همدغه وي چې خدای فضل پې وکړي، آخرت ته یې ولېږه چې مونږ ته خلاص شو، دې جنت ته دی او که دوزخ ته دی، خو چې مونږ ته خلاص شو. دې بچو له مونږ سودونه کړ. او یو بل هم درته وویم، دوه ښځه خاوند ناستو، یو سوالګر یې پرې راغی، چې سوالګر یې پرې راغی، سوال یې وکړ، خدای مو بخښه وږې ما. دا ښځه یې راپاڅېده او دې سوالګرې له شی ورکوي، خاوند یې همغسې بې وقوف دی، ته څه کوې؟ هغه سوالګرې له لږ شی کېره د پلار د کوره دې راغلې ده، هر وخت زموږ چې لکې دا خو چې ته هر چا له ورکوې، خو دا سامان به خلاص شي. ظالمه ده، خدای نوم یې واغشوي، په ارام کښېنه، دا ما ګټلې، تا د پلار د کوره نه ده راوړې. سوالګرې پاتې شو، دې خیمه کې ودواڼه، چې سماخته سوالګرې لاړه، نو هلته کې نور 2 کسان په خیمه کې ناستو، وایي خدای خیر راوړی، خدای مو بخښه. نه ښځه اوس هلته خو ښځه ښه وه، سړی دغه شومو، دلته اوس ښځه هغه سوالګرې ځه نیکبخته، بس سوالونه یې ښځه ورته وایي، خاوند ورته وایي د خدای ظالمې، د الله نوم یې واخېسته، مال خو د پلار نه زما دی، نه نه مه ورکوه، دا به دې ځان مزدوري کوي، روزګار دې کوي که نه، ګرځي په خلکو نه سوالونه کوي. ښځه وایي مه ورکوه، خاوند وایي مال زما دی، سامان یې راواخېست او سوالګري له یې ورکړه، او سوالګري وخندل. سړی ته ولې وخاندې؟ یاره وایي ساله وړې غوندې قصه مې ولیده، وایي هغه خیمه کې ښځې سخي وه، پښې یې راکو، مال یې راکو، او سړی شومو، جګړه یې ورسره وکړو، د لاسه یې شی واخېست واپس، او دې خیمه کې اوس ته سخي ښځه شومه ده. ښځه وایي مه ورکوه ورته راکې. نه سړی ورته وایي هغه ښځه زما خور ده، او دا د هغه خور ده، زما خور ده، وینه په ما کې او په هغې کې یو مور پلار وینه چلېږي، زما خور ده، زم سخي مغم سخي، او دا د هغه خور ده، څنګه چې هغه رزیل دی او شوم پړق دی، دارنګې دا هم رزیله ده او شوم پړقه ده. خبره مې دې پورې کوله چې سوال ښه شی نه دی، سوال نه به ځان ساتې، خو که سوال هم ښه شی نه دی. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه،
هغه یو ځل لاغ د نبی علیہ السلام نه سوال وکړ ورې کول دوباره بیا سوال وکړ بیا ولا ورک دوباره بیا سوال وکړ بیا ورک بس نبی علیہ السلام ته حکیم ودا سمکا الید العلیا خیر من ید السفلا بر لاس غره دي د لاندې لاس نه ورک لکوا غختل مکوا لاندې لاس دا معنی چې غختل مکوا سوال مکوا که څوک درکې نو خیر دی هغه اخلا اخو حدیث بگی موجود دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی یو ځل مال نبی اسلام پیسې راکړي ایماته افقر من الله رسوله زمانه بلکم محتاج غلې ورکړي زه د وخت محتاج یم وی علیه السلام اوفن خذه واخلا فتموله خپل مال او خپل ملک وګرځوا ثم تصدق به کستا وتاجتنی نو بیا تبل ورکړي کبر مکه وجه څوک شي درکې انکار مکه وا خامخ اخلا اجتی خا او کاجتنی نو خیر دی واخلا بل چاله ورکا نو الید العلیا بل ورکونکه خیر من دی سبلا سمانا د سوالګری نه چې دی وته وي او حکیم دا خبره وره چې څوک سوال کوي دې د پاره چې د خپل مال ډیر کم دولت په ډیر کم دله بخدای په دې مال کې برکت چره موانه چي حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ صحابی دی ویدا اللہ رسول نن نفس باس قطن دا چانا سوال نکو چا مال با کم نکم چی دا تی سوالو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کی حکیم ابن حزام بیرو غفتا ویراش دا خپل تنخواه دیواله ویدا نالو دا بیت المال خپل حق بهم ناغشتا عمر صاحب رو غفتا وی حکیم راش خپل تنخواه دی جمع شویر بیت المال کے والا وی نالو بس ما رسول الله مبارک یو ځل فیصله کړی دا چې غشتل بدبل اگر چې حضور پاک وته دا مطلب نو هغه سوال مکوا واغه دون پاغه جذباتو کې او پیغمبر د خبرې په منلو کې و انتهایی محبت ته لاړ ورسید چې بیا به خپل حقم ناغشته چې بادشاہ بوله د بیت المال نه ورکړ او مشوره واقع ده یو سړی راغی د پیغمبر سامنے سوال وکاو مجلس کې خیر راوړل رسول الله مبارک وته وی کور کې اثر سشتا وینا صاحب کور سنشتا ویلال شو ګوره چې ارسی کور کې راوړه اجه کور تلال د لرګي او جامو غیر راوړ یو کاسا او یو زوړ یو کمبل شانتیو چې سړی اغوندي مو پزما کې امدان تا چي هغه هم راوړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاسا او صادر لار کیونه ول وی ما یشتری هازنده وسو کوله یو صحابي زیلم سے په 1 روپے 1 درهم من یزيد علی هذا دین زیات بسوک ورکی بل صحابی وی دی انا خذوه بدرهمین دی په 2 روپے درهم عالم نبی علیہ السلام اغلب په 2 درهم ورکړ اکاسا وغکن اکمبل او بازار نه په تبر واغش یا ترخص یا تبر او لاس کې ولا واغش پاغه پیسو او بخپل مبارک لاسونه ولا پاغه تبر یا ترخص کې غلاس کې کلک وې زنګل تا خشاک کا وروړه او رسې ولا واغشتا زنګل تا خشاک کا وروړه چې او دې نوینم یو سور وځي زه بس سړی رسې واغشتا او غتبر یا ترخص چې واغشتا زنګل تلا زنګل نه به خشاک وروړو خرڅو به خشاک به وروړو خرڅو به سورو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیب او بیا راغی وې سیب دونه پیسې مې ګټلې زوس کمبلم پیوالا لوخیم پیوالا او سامانم پیوالا نو زمارونو بنیادی چیز دا دی یو د خدای د نوم به احترام کو ان شاء الله العزیز